مامي يا مامي الله دې په دې خوله باندې ګونکا ګاونډیانو راته پرونه مې بیدارې سو څه لیوانې په کور کې کېنولې وي چغې په انګړ کې راغشتې ولې څه چلې يا مامي هم یو پیلې چې بني نه چې خو نشته خو زه خرله چې ته پیدا کوم چې وبې کوم او در ویاړم درته داسې او ته ماته دې ووایه چې دا مشره دې مه کتې چې ته ماته یې مامي ولې مشه دې زما شوماله کې ماته مشه دې پلیز ته وګوره همداسې مخ ته دې لکه په تورې کې چې په بالټین باندې سړی خوله سترګې جوړې کړي پنځه زکام والي میروس په ته په شیشه کې نه تا ته مخامخ شکل کوو مامي وایي مامي خواږه ګډې وړې وې نو ګډې وړې ته راته زه یم وعلیکم وعلیکم د چا د مرګ دی تیاری کړې ده د چا د مرګ دی تیاری کړې ده نن خو دې بیا په ځان خواري کړې ده نن خو دې بیا په ځان خواري کړې ده ماشاءالله ډېره زیاته ښایسته ښکاري په خوله کې دې پواره لګولې ده ولې څه چل دی یو کې د نظره نشي کړی ځکه مې ډېر ښایسته ښکاري رکشه مړه دې ماما سره دې کېنه راشه ما ته وایي مامي دې د لمسۍ په مغزو کې فرق راغلی دی په خطا کې څه سر لګېدی دی چې بس دغه یو اواز کوي چې مامي یو پیلي چې بلي نو ده سره اوس څه کوي ځان خوب کوم نه بیا هغه دلته وهابې چې دلته ما کره اوسېده که نه نو د هغې نه به تاویږي اوس چې وهابې پنجاب ته لاړه نو بیا نن خو دې ځان په ځان خواري کړه اشکړه خپله بیا خوا کېنه ته څنګه یې باباري کاکا په خیر وایي ما ته وایي کاکا په خیر نه پته نه لګي چې ده په دې مغزو کې څه چل راغلی چې اوس یې مغزغه خراب دي که دماغي خراب دي او که دا کوپړۍ خرابه ده ستا چېرته لاړم چېرته ما دا غټ کېږه غټ کېږه نه دې مزې غواړي موږ په خپله چېرته بسکټ ونه خوړه سوکړه کوم ونه خوړه تا له کېک راوړه کاکا یو زه راځه ښه بس دا دې لاړم او ته دلته کېنه چیرې مامي محبوب شاه جی تش پټی چې چا نه تاسو کو چې ساده ګل لا کور په کم ځای کې زمون خو راخو ته لوش لیدل سرجي سو په مخه لدا شي را بش لار ده خامخا سو کو بيزيو اسلمي جی یو سړي سره مې څه خبره کړې ده نه را چرګو په 2 لک روپۍ مې ورته مارلې مانا نو تا سره 2 لک روپۍ کم دي اسې خلکو سره وعدې ګاډې مه کوه یاره چې زما دا غوړه چې وایي که نه نو مزې به کې دا دشمنې لیک دي او ما ته پته ده تا خو په دې ژبه باندې غونډه دنیا وخوړه راځه خدای کو کرا ته کم خاطر ده یاره چې چا کړه په خدای باور کو چې قرانګو کومار و د پورې میګي او زما د مرګري نه قرانګو ټوله مری په جبو کې شمشته هم لیکلي خدای کو کوم د انسان وخت مزار کړی خدای دې د سره خلاص کا تاسو نوم دې زما تور سپاله او دا دو زما چې غټ سره میږي او دا تور سپر وته څه کوي کنه چې دا موږ کلی و منګ نه یو تاسو کو ظالمانو ختم را لماته کړی یاره چې موږ روزانه ایکسرسایز کوو کنه زما د مرګري د خپې ډېرې کچې شوي پټې ختمې شوي دي ما ته 2 کیلومتره منډه به وو دا پټې به ټیک شي خدا چاته پوسم کو و مدلته کې ساده ګلو ول د غونچه ګل دا څوک دی حاجی ما ته څه کوم اصل کې چې دا ګور ډېر خطرناک خلک دي دوی د پنجاب نه جنې راته ختورې وه او پته چې تیزاب یې پې واچوله خو څه چلو کړه کومړی کړه په لرګي په سر والي یم چې ګورې پرې نه دی ښه ویم د هغې په باره کې په اسلام آباد کې کیس درج شوي دي همغه کیس اوس دلته چارسدي ته را رسېدلی دې کې خو تم شامل داسې چې سرجي موږ سره چیس کې نه نه چینس کو یم څکلې بم به نه 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 اندازې راته وښایه هغه مخامخ نه دا لرګي دروازې را که نه بدقه کور دی ښه ای ګورې زما نوم ورته وانه دی که نه بیغمه شه زما خپل یو ډېر عزت ترې کلي کې ښه ما ته پته لګي ما ته هم پته لګي چې ستاسو عزت زه سرجي ورځی ښه دې پیو باسه نارو کېږه راځه هذا خنجر محبوب شاه جی زه به راته دلته ودرېږم دا ټوپک ماله راکړه او دغه بره کورې دی ور وته ووه که هر څوک راووتل او که ساده ګلو که نه د سټ نه نیسو را روانوې شابه ورساده ګلو کنه نو لاس نیولې راولم د قانون مطابق ما ته پته لګي ورشه
په داسې خیال چې زه به د قانون نه بچ یم اوس پرې پته ولګي یاره ورو ولې دوی دا خو پولیس دي خیر شروره څه راغلی ورته داسې کار دی که نه ساده ګل والد غونچه ګل او جی هغه چې په پنجاب کې واده کړی دی او جی هغه ښځه پرې راپورټ کړی دی او زه سچو صاحب دا لېږلې م وایي فوراً چې کوم دی ساده ګل تاڼې ته وغواړه ویم یار ور ساده ګل خو بار وتري لما خیال چې ته بازار ته ورغلی دی ویم دا غي الله دا تور مخ خوري کنه په خاون باندې راپورټ کو بس راپورټ یې به کړی خو دی ها او داسې کار وکړو چې دستې کې تاڼې ته وغواړه ښه که نه ویم در بشي زر ورځه به وتو یم زه ځان نه لاړم الله دې خوشحاله کړه دې مخ خوري که ویم دا غزار خو ما ته ډېر ګران پرېوته په سر څه لګېدلی چې اوس یې په ده راپورته کړم راځه پشړنګ څنګ راځه السلام علیکم زیری مې در باندې وعلیکم السلام بخیر علي زیری خیر خو دې کنه ولې څه چل دي خوشحالي خیر دي کوم ځای دی خیر نشته ولې خیر شه پولیس راغلي دی او ستا سره کوڅې مخې ته ولاړ دي الای ولې څه وایي و تا سره یې کار دی الله خیر زه خو کور ته روان یم نو ورشه که نه کور ته ورشه ته زما دماغ خراب دی کور ته ورځم زه ته ورځم پولیس راته ویې دې ماله راوله ویې ونیسه زور پته ولګي نن د پیشو بچی ته جوړ شوی دی کله یو ځای او کله بل ځای ځای نه خوښېږي نو زه خو نه خوښېږي خو ته مې بیا راغې سپک ورله بودې چې بې عزت هم کي خوراکو چې پرې مړی ده زور کو ما بس شاشه ته راځه شابه راځه ورګه صبر وکړه بچه اخواشه اخواشه وکړه نو ځکه نه ځکه نه راځه راځه خورې راځولي خورې تا نه تنګ کړم وګوره ظالمې چې وایي زر پرې ماران دي او مراجه نږدې مراجه نږدې جان 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 مراجه نږدې ویم دل په خورې سر خوړلې خو تا نه په خپله مارمې جوړه شوې ده ماران جوړ شوي او څه شي الله دې پکا خرخته که یا الله ته خدا سره صحیح کړي چې خپل کور ته ځي داسې غم مې ځان له کتلې دی خو ځان دا زما کور دی که نه ولې نه دا یې د پلار کور دی ستا کور نه دی مسلمه ورته خدای شته قوت هم دا سپک د تیر په خپلې ورته ووهه ما به ورته ورواله خو راغه خو دونه سپوره خوله چې څنګه سپوره ده نه خوله هم سپوره ده ورته تا پایاسو هه ونو څه پورې واخه واته کنه یار اچھا باندې خبرې باندې ساده ګله یار ورا درلم ولې سبا په دا څوک دي دا د پلار دی مېلمانه به یې که نه 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 کومه شومان چې بشنولي ورسره وکړم او دا خوله دې چې ډولو ته جوړه ده ولې ورله ګوتم نه شوړه کلک ډب ولا ورکاوه بس پرېږده که نه وای ویم ګوهر جان وروره څنګه یې اسلم جانت ته څنګه یې څنګه چلېدلی ده خو د شاتو بچی جوړه د شوه شین اسمان باندې باران خوري تا چې پرې خوله کې راکړم د شاتو دا شات پراته دي که نه لکه کبینو نو چې دا خوله تا مخکې خوځوله نو خواران ګو په تا قربان شو څنګه یې تاسو ښه خیریت کړو تاسو څنګه یې شکر دې ښه ساده ګل تاسو مې کو کنه چې ساده ګل جان څه شو د ساده ګل جان نه خبر نه خواران ګو ته خبر یو خبر یو دا څنګه مرګري یم په ساده ګل خو راپورټ شوی دی مر سره ور سره ستاسو نوم نه بخاطر ټیک شو خوراکه ګورې چې پولیس ولاته زم زیو نه خې کنه زه روانه ما کراچۍ ته کنه او کراچۍ نه به زه لاور ته روانه ما ولونه به ملتان ته روانه ما به رسالپور ته روانه ما او به په خور ته راځم نو مې چې وتا کوي کې ښه یو خبره ده کوم قصه خو دې جوړه کړه اور کو پولیسو ګیر کړم کنه خدای شته شم تا بوته قرآن کو چې ته برا سر کې دیدار ته چاویلې ویم یار ورا د چرګانو پارم کې کار شروع کړه چې دا نه پلره راتاویږي ما ګاډي وسټي راوړم ما دا ما سره کړی ویم سر شي چې نه نه خدای شته نه 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 یا خو کې خدای سره خو کړه یا پرې راځه یم نن چې په خپل سر رااله څنګه منډې واخې مالم خو ډنډې کتې هغه بله ښځه را باندې را واده کړه او نن چې په خپل سر رااله نو یو بل نه مخکې کېږي ورګه چې پته مو لګي مامي دا د سیند نه ګټه چاره وړي دا د پسکر ګلون کا پولیس والا دی ویم یار ورا زه به له خوراک هم درکړم چې ډوډۍ به هم در باندې وکړم نقدې پیسې هم راله درکړې ویم ساده ګل ته سمایه ډېر ساده دی او که نه دقه ویمه ولس دي خدای دې پکه خرخته که پولیس دي پته نه لګي خره نوره خره الله دې خوشحاله کړه
یا الله نه زمونږ دا محکمې اوس داسې بلاګانو ته پاتې شي د اوس څه دي مامي چیرې وړه زه هم اوس کېږم ما سره د هغه غم درته ویلی چیرې وړه ورګه چې هغه خو موړ شي که نه اسمه کاکا چې څه پکې ګورې ته بیا خانه کې په سرې خاورې سترګې خورې که الله دې را سترګې او دا سم که چې کور ته ځې سترګې ولې خدای زارینې ما خو ته خو د لسو کټو په څاړه نه ټینګېږي دا ستا د هغه ښځې د لاسه تا چې په ډېره ملا تړله ما ته په لار کې چې ویل پولیس در پسې راځي نو دقه راغلي دي راپسې ناست دي دا په کور کې څنګه راځي چا پرېښودو چکه نوخه وایم هغه له مې خوراک هم ورکړه لګیا دي او پیسې مې موله ورکړې ما ته یې ویل زه ساده ګلې په تاڼې ته نه بوځم خفه کېږم چې ته زه مه راځه ها وایي ماما خو سمه سمه دی ټول خلک راته کېږي وایي پولیس در پسې راځي مېلاو شوه سره دا څه شی دي پولیس دی که نه پولیس ته دی دا خو بډنګ دی دا خو لیونی دی دا خو چا ولې چېرته زړه وردي ورکړې هغه یې اچولې ده او په ماشومانو سره به لاره کوڅو کې غله او پولیس لوبې کوي الله په قهر اخته که پاسه ما سره ځان ډک کړه پیسې دي پیسې دا پیسې ویوړي الله دې ته نه خبرې که دونه خوراک مې راباندې وکړو دونه خو ما په خپل ژوند کې په خپله نه دی کړی پولیس د چا نه پیسې ګانې خوراکونه مراکونه نه کوي چې کوم مجرم وي لکه راګرشي پسې ورپسې او د دې سټ نه رانیسي تا کور ته لیونی راستون کړی دی دا پولیس ته د خو شپه ورځ ور دي اچولي او ماشومانو سره غلم پولیس لوبې کوي الله وایي کاکا دا وایم دا کچې پرېږده وایم پولیس والا کوڅې له راغلو وایي تاڼې ته ډېر ځیر شي ها ما څه ګناه کړې ده تاسو ګناه کړې ده تاسو دغه پنجابي سره واده کړی تا دغه ګناه کړې ده وایم راپورټ یې راباندې وکړو اوس په عدالتونو ګرځې وایي هغه ښځه ده چې په خپل خاوند باندې راپورټ کوي او سره د خاوره په تاڼې تصویرونو کې ګرځي ته پښتنې ما ومنله چې ته پښتنې هغه پنجابی نه نه زه پښتانه نه یم لاړ شه د هغې مه دې وایه په ارام کښېنه اوس به څه چل کېږي اوس په څه چل کېږي یا به تاڼې ته ځې او یا به مخرور کېږي زه به د دې کلي نه وای خدای پاک دې ګوخرې او اسلامي لري زه به هغوی پسې ورشم کاکو دا خو بنده کاکا دا خو بنده کوي کاکا کنه وایي ماما دا اوس څه دي موږ ځان له ما څخه خراب شو دا خوله دې لږه بنده کړه دا خوله دې بنده کړه که نه الله دې دا د پروتې تنور په شان مخ ته ورکړه بل څه یو تا سره د چایو غم دی مامي ګلدانې بس ځان خیر ساته او زه سره په ګوخرې او په اسلامي باندې چې د دې غم وکړي او ورځ به ما پسې دسیم شي او دسیم شي دسیم شي او دسیم شي یا الله خیر چې څوک یې ونکړي بیا ټول بار ولاړ دي دغه اسلامي او ګوهري چې ستا مرګتیا کوي که نه ستا به ښه دروز نی ته به وګورې چې سودو مې کړي په کوڅه راپسې پولیس ګرځي ای خیر الله الله دې به ګوتو راکړه داسې ظالم زیری دی رامالې وکړو چینه خو مې بیخي په بدن کې وچه شوې ده په کوم طرف لاړ شو او برکت یې روغ یعنې مې لږ څه کې بس کارم خراب شو خدای شته که نه دا برکت به راپسې روز روزي زه هم نه ماتوه خو ګوره چې د ساده ګلو باندې دی ښه دا ډېر سپېره مونږ ګورو خطر تاسو په کوم ځای کې ګرځئ ظالمانو مړه مې درپسې وچاودې چې زما نارونه به په کوم ځای کې ماته مې نه وشي چې دا مټې مې یوشي چې مقام مې نه وشي دا سلې مونږ تاړو پیژنم نه چې ساده ګل څوک دی مې پېژنې ولې مشورې به یې راکولې چې دویم واده وکړه او درېیم واده وکړه کور به دې سم شي په کلي کې مې مو ځای نشته هغه پنجابی به راپورټ دا له قرآني مشورې نه درکولې که نه چې ته بازو راواله او په ښځه دې سر مات کړه او یو خبره مې ووره مشران وایي که نه وایي چې په کلي دې راشي نو وایي د کور خیر به غواړې او چې په کور دې راشي نو د خپلو کپرو خیر به غواړې او داسې کار دی موږ د خپلو کپرو خیر غواړو او ته پېښ دا کپره دې پېښ زما خبرې ته غوږ کېږده راپورټ یې ډېر دروند کړی دی پکې لیکلي دي که نه چې د دې جینۍ مازغه تاسو خراب کړي سره مو له په لرګو والی دی او اوس پکې دا بله خبره کوي وایي دا په انجینوز کې غټ افسره وه انجینوز څه ته وایي انجیو زیادې نو مو مننه ور دي خو موږ هم خرو چې راپورټ کې راغلی دی که نه بس اوس به څه کوو خر دی به اوس به وي څه کوو موږ ته څه پته لګي ته پېښه او کار دې پېښه داسې کار کور ته ځم او پرې پټو کې ګرځه راګرځو پولیس هم دا په سر دې پټو کې ګرځي بس کله پر یو ګنو ته دننه نوځي چې وویني او چل درې ویني هلته بل ته دننه نوځه په دغه کوه او ته پېښه او کار دې پېښه داسې کار وکړه که نه دې پټي کې ځان له یو سوړ وباسه او هغې ته نه مننه چې سوړ وباسو خو ستا پر سپېمو کې به نه نوځي که نه به ومنله هسې د قوت سوړ دی به ومنله ګوخر صاحب
وایي چې خاوره اخلي خاوره چې سره اوچتی که نه نو د غټ ډېران نه به پورته کړې چې پښتون نه یې که نه چې د سره ورسره شته ونه کړي مینه اوس پښتانه کوم دی ټول قرآن ګو چې بڼه بسې ویلی شم بیا خلک پرې ګوخرې وي خولې چینګ وینګه کوي به داسې کار نه کولی زه کور ته تو ورځه که نه کور ته خو چې بلکل به نه شي به دې ګانو کې پټېږي را پټېږي او مونږ ترې لاړو سره ساده ګونه باقي پاتې زندګي خو ته ډېره ګرانه ده خو راشه داسې کار وکړه چې دې کلي له خپې وباسه او د باقي پاتې زندګي په مسافرۍ کې تېره کړه یا الله خیر کوم خبره زما دا طرف څنګه ویم محبوب شاه جی. ویم غم مه کوه د دې غون کلي د امین لار ده بالکل په دې باندې به راځي او ویم اوس نن سبا نه دي حکومتونه هم سخت شوي دي مخکې خو په تاڼه کې ناست وو دمه به وو او اوس خو چې د مرغۍ بچي هم څوک ولي که نه په هغې پسې هم منډې وو دا هلک چې را روان دی او کومې نښې نښانې موږ له راکړې وې دا خو غونډو مقشې دی و مقه شي دی یا په درنو ترلې که د غارې و په سپکو سپک د ډېران خزلی وه چا چې د خپلو مشرانو نه ده منلې دا خبرې چې د خپل سره کارونه کوي د سپکو مې ومنله مشورې مې را کولې اوس راسره څوک ګرځي ملو دا مسله خبره وره ودرېږه ولې څه چل دی برکه ستاسو نوم دی زما او ورګه زه پې سوچ کوم تاسو پولیسوارې وایي او که نه ورګه زه ته نوم ښیم زمانه د پولیسو ځان سره زمانه ته زما نوم دی که نه ویم ساده ګلو لیونی نه دی چې چاته خپل نوم ښي